سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم ستاسو د پوښتنې یو پوښتنه راوړم او تاسو ته په ویډیو جوړه کړم. ډېره یو مهمه پوښتنه یو ملګري کړې ده. هغه دا پوښتنه کړې ده چې ما په افغانستان کې تعلیم کړی دی، هلته مې پوهنتونه پورې درس ویلی دی او دلته مې په انټرویو کې ځان بې تعلیمه ورکړی دی. نو ما غوښتل په دغې موضوع باندې یو څو خبرې وکړم. داسې ما ډېر ملګري ولیدل چې هغو لیسانس پورې درس ویلی یا د ماسټرۍ تر کچې درس ویلی، خو کله چې دلته راشي په فرانسه کې دوی کله پناه غوښتنه کوي، اکثره ملګرو ته دا ویلی شوي چې تاسو ځان بې تعلیمه ورکړئ. دوی ځان بې تعلیمه ورکړئ. بیا دلته د تعلیم ډېر زیات د تعلیم کولو ډېر زیات اسانه او ډېرې ښه چانسونه پیدا کېږي. نو بیا اکثره ملګري چې هغو په خپلو کیسونو کې ځان بې تعلیمه ورکړي، هغه بیا دا نشي کولی چې دوی دلته لاړ شي او مخکې بیا دوی خپل تعلیم مخکې وسي. نو زما دغو ملګرو ته، دغه نوي راغلي ملګرو ته او ټول ملګرو ته دا ډېره زیاته زما ته دغه غوښتنه ده چې تاسو هیڅ وخت ځان بې تعلیمه مه ورکوئ. که چېرې تاسو لیسانسه پورې درس ویلی، که چېرې تاسو ماسټرۍ پورې درس ویلی، تاسو خپل ماسټري خپل لیسانس چې کوم دی هغه ورته په انټرویو کې ویلی شئ. دا کم منفي یا مثبت اغېز ستاسو په کیس باندې نه لري. ستاسو چې کومه قیصه ده په هغې باندې ستاسو تعلیم کم منفي یا مثبت اغېز نه لري. دا طبیعي خبره ده، مثبت اغېز ډېر لري، ولې کم منفي اغېز نه لري چې تاسو ځان دلته بې تعلیمه ورکوئ. زه نه پوهېږم چې دا کم دلیل لري دې شاته چې تاسو ته ډېر ملګري دا مشوره درکوي چې تاسو ځان بې تعلیمه ورکوئ. دا یو ډېره غلطه، بې منطقه، بې دلیله مشوره ده او بیا ډېر داسې تعلیم یافته، حتی ما لکه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو، داسې هلکان دي، داسې ملګري دي چې هغو تر لیسانسه پورې درس ویلی یا تر ماسټرۍ پورې دوی درس ویلی، پوهنتون یې خلاص کړی، بیا هم دوی دغسې بې دلیله بې منطقه مشورې دوی مني او ځان دلته بې تعلیمه ورکوي. دا ډېره بې انتهایي یو غلطه فیصله ده، غلطه مشوره ده. تاسو هیڅ وخت کې خپل ځان بې تعلیمه مه ورکوئ. دا ستاسو دپاره یو ښه خبره. دلته بیا تاسو ژوند کوئ، تاسو دلته د تعلیم دپاره ډېر ښه چانسونه پیدا کېږي. تاسو پوهنتون ته ډېر په اسانۍ تللی شئ، تاسو حتی سکالرشیپونه اخیستلی شئ. نو تاسو هیڅ وخت ځان بې تعلیمه مه ورکوئ، ځکه تاسو بیا دلته راځئ په خپل مسلک کې کار پیدا کولی شئ. تاسو مخکې بیا مثال کې یو کس دی هغه لیسانسه پورې درس ویلی، هغه که چېرې دلته راشي او دلته ماسټرز دلته لاړ شي، پوهنتون لاړ شي ماسټرز وکړي، نو دی په خپل مسلک کې یا کوم څه چې د ویلي په هغې کې ډېره ښه وظیفه پیدا کولی شي. نو دې لپاره تاسو هیڅ وخت ځان بې تعلیمه مه ورکوئ. نو غوښتل مې په دغه یو دوه درې خبرې وکړم، ځکه ډېر ملګري ما ولیدل چې دوی په انټرویو کې ځان بې تعلیمه ورکړي، ولکه ته هغو سره په حقیقت کې کښېنې، دوی به پوهنتونه پورې درس ویلی، دوی به لیسانس کړی یا ماسټري به کړي. نو بیا به دوی په یو داسې حالت کې ونښلي چې نه به ځان بیا دلته تعلیم یافته ښودلی شي، نه به دوی دلته یو ښه د خپل د شوق او د خپل مسلک مطابق به دوی وظیفه نشي پیدا کولی. نو هیڅ وخت کې دغسې غلطې مشورې چاته مه ورکوئ. که چېرې نوي راغلي ملګري هغو چېرې درس ویلی، نو دوی ټول د زما دا مشوره چې دوی ځان هیڅ وخت کې بې تعلیمه بې سواده نه ورکوئ. مننه ملګرو. که تاسو هر قسمه پوښتنه لرئ، تاسو خپله پوښتنه دلته زما په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې تاسو خپله پوښتنه کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې خامخا تاسو ته جواب درکوم. مننه ملګرو.